د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې د چا نه په دې نیت باندې قرض او پور واخلي چې بیرته به یې نه ورکوم. دا ځکه چې د الله رب العزت په وړاندې د بندګانو حقوق ډیر معتبر دي. انسان خو د توبې په کولو سره د الله رب العزت له حقه خلاصېدلی شي، مګر د حقوق العباد د ورکړې پرته یې بله چاره نشته. نو انسان ته پکار ده چې وړاندې له هغې ورځې خلکو ته خپل حق وسپاري چې د درهمو او دینارو په وسیله به حق نه ورکول کیږي، بلکې د نیکیو په وسیله به حق ادا کیږي، لکه چې الله رب العزت په سورة نساء کې 58 آیت کې فرمایي: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ای مسلمانانو، الله رب العزت تاسې ته حکم کوي چې امانتونه خپلو حقدارانو ته وسپارئ، او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوئ نو په عدالت سره یې وکړئ. الله رب العزت تاسې ته په دې سره ډیر لوی نصیحت کوي، او په باوري ډول الله رب العزت اوریدونکی او لیدونکی دی. ان الله کان سمیعا بصیرا. زموږ په ټولنه کې د ګناهونو له جملې څخه یوه ګناه دا ده چې خلک پرته له اړتیا له چا څخه پور اخلي. د بیلګې په توګه څوک یې د کور ښایسته کولو لپاره اخلي، څوک یې د نوي موټر اخیستلو لپاره اخلي، څوک یې د ملګرو او خپلوانو سره د سیالي برابرولو لپاره اخلي، او ډیر خو پکې د قسطونو معاملې هم کوي چې د هغې ډیری برخې د حرامو له شبهې څخه خالي نه وي. ځینې دوستان بیا د پور او د قرض ورکولو په برخه کې سستی کوي او په همدې ترتیب د ملګري مال ته تاوان رسوي. دا ښه کار نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي، د بخاري حدیث دی: من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کس چې له چا څخه په دې نیت پور واخیست چې بیرته به یې ورکړي، نو الله رب العزت به یې د ده لخوا ادا کړي، یعنی الله رب العزت به ورسره مرسته وکړي. او هر څوک یې چې د تلف کولو په نیت واخلي، یعنی په دې نیت د چا نه پور واخلي چې زه به یې نه ورکوم، نو الله رب العزت به یې تلف کړي. ځینې خلک له نورو څخه پور په دې نیت اخلي چې ویې خوري، او په بیرته ورکولو کې سستی کوي. نه یوازې سستی کوي بلکې دغه کار معمولی بولي، په داسې حال کې چې دا کار د الله رب العزت په وړاندې ډیر سخت او خطرناک دی. شهید د خپلو بېشمېره خوبیانو، مرتبو، درجو، فضیلتونو او امتیازي خصلتونو سره سره د پور له پیټې څخه نشي وتلی، او د دې خبرې دلیل د محمد رسول الله دا حدیث دی چې نسایي روایت کړی. سبحان الله ماذا نزل الله من التشديد في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله، الله رب العزت د پور په رابطه څومره سختی نازل کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سوګند په هغه ذات چې زما روح په لاس کې دی، که یو سړی د الله رب العزت په لاره کې شهید کړی شي، بیا ژوندی کړی شي، بیا شهید کړی شي، بیا ژوندی کړی شي، بیا شهید کړی شي، او په ده باندې پور وي، نو جنت ته به داخل نشي تر هغې چې پور ادا کړی شي. آیا د دومره سختې ویرې وروسته هم هغو کسانو لپاره ګنجایش شته کوم چې په پور پرې کولو کې سستی کوي؟ نو الله رب العزت دې موږ د دې ناوړه ګناهونو نه وساتي، او که د چا په موږ باندې پور وي، الله دې موږ ته وس راکړي چې د هغو خلکو حقوق ورته وسپارو، تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت د پوښتنې لاندې رانشو.